اینجا پیوند اینجا قطع میکنیم از شاخه. این مرحله رسان بازو اصل پخته و رسیده. سلام بیننده های نهایت عزیز و ارجمند برنامه مزرعه. آرزومندم که شما زارین و دعاکین عزیز و زحمت که شما خوب صحتمند بوده و بیننده برنامه ما باشید. بیننده های عزیز، در ابتدا میریم سراغ داشته های برنامه. خوب بیننده های عزیز، در این بخش از برنامه میخوایم در مورد انار به شما معلومات ارائه کنیم. حتی شما وقتی در جاده های شهرتان قدم میزنید با دیدن انارهای تازه که دست فروشان و میوه فروشی ها برای فروش آوردند وسوسه می شوید تا مقداری از آن را برای خانواده تان بخرید. فصل انار است. آن هم انار خوشمزه و با کیفیت افغانستان. انار افغانستان را همه میپسندند و مزه آن را دوست دارند. انار در میان مردم جهان یکی از خوشمزه ترین میوه ها است. دلیلش هم مزایای فراوانی است که برای مردم دارد. از حفظ قند خون گرفته تا جلوگیری از سرطان های پوستی. انار در تمام نقاط دنیا کشت می شود و تنها کشورهای محدود مانند افغانستان، ایران، هند، پاکستان، عراق و ترکیه آن را تولید می کنند. تولید انار جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشاورزی افغانستان دارد و هزاران نفر در سراسر کشور با آن امرار معاش می کنند. برخی از گیاهشناسان پیشتاز در دنیا افغانستان را گهواره تولید انار می دانند. کشوری که بیش از هر جای دیگر در جهان انواع مختلف از انار را دارد. بعد از قندهار باغ‌های انار زیادی هم در ولسوالی تگاب کاپیسا وجود دارد. مجموعاً در کاپیسا 21,000 هکتار و در کندهار بیش از 40,000 هکتار زمین به باغ‌های انار اختصاص یافته است. انار افغانستان بهترین کیفیت را در سطح دنیا دارد و بازار آن نسبت به هر کشور دیگری در دنیا گرمتر است. با این حال نباید فراموش کرد که تقاضا برای انار افغانستان قدم‌های اولش را برداشته و در این راستا در اوایل راه هستیم. به گونه مثال هنوز هم تقاضای بازار جهان برای انار توسط کشورهای مانند ترکیه، لبنان، یونان و مکزیکو تامین می شود. هدف دراز مدت این است که به تمام نقاط دنیا برای صادر کردن انار دسترسی داشته باشیم و هر جا که نامی از انار گرفته می شود نام افغانستان نیز بر زبان بیاید. گذشته از کیفیت انار افغانستان که قابل مقایسه با هیچ جای دنیا نیست، کارشناسان بر این باورند که افزایش تولیدات میوه به ویژه انار در افغانستان ابزار فوق‌العاده برای مبارزه با کشت مواد مخدر در این کشور است. اما کشت انار در ولایت‌های جنوبی مانند کندهار به فرصت برای دهقانان تبدیل شده که دست از کشت مواد مخدر کشیده و به محصولات سالمتر روی آورده‌اند. انار در فصلی که برگ‌ها آرام آرام زرد می‌شوند و با جدا شدن از شاخه‌های درخت روی زمین می‌نشینند برداشت می‌شود. این میوه محبوب دارای انواع فراوانی است و از جانب هم برای سلامتی بدن نیز مفید میباشد. کارشناس میشه برای ما بگوین که همی خود انار اهمیتش و پیدایشش میشه یک کم معلومات بتین؟ الحمدلله تګاب ولسوالۍ 4.5 کاله کېږي چې بېدانه انار په تګاب ولسوالۍ کې تولید او د دې هغه شروع شوی دی، یعنې د باغونو هغه ترویج شوي دي، یعنې رواج شوي دي. هغې نه وروسته بیا چې کوم دا بېدانه انار چې دا خواږه انار دي، دا 4.5 کاله تاریخچه لري، دا اوله درجه انار دي. او په دویم قدم کې تروش انار دی چې هغه په شینکي باندې مشهور دي، ځکه دغه اول دواره شینکي قریې ته راوړل شوي دي
نو د دغې وجې نه ورته شینکي انار وایي، ځکه هماغه ځای نه دا بیا رواج شوي دي غونډ تګاب ته. او په درېیم قدم کې چې دی موږ کبلي انار دي چې دا هم خارجي مارکیټ لري هم داخلي، او هغې نه وروسته بیا چې کوم دانهدار انار دي دا هم داخلي او خارجي مارکیټ لري. او نور قنداري انار هم دلته کیږي، سره کچه ترش ورته وایي، هغه هم دلته په تګاب ولسوالۍ کې تولیدیږي او مثال داخلي او خارجي مارکیټونو ته صادریږي. نو الحمدلله د تګاب ولسوالۍ ټول ولس په باغداري باندې مصروفه دی. یوازینۍ پیشه همدغه باغداري ده چې د دوی د کورنۍ اقتصاد په همدې باغداري باندې ولاړ دی. تګاب ولسوالۍ کې خو ما تاسو ته مخکې وویلې چې 9 قسمه ورایټۍ موجودې دي. نو دغه هره ورایټۍ خپل رنګ او شکل هر میوه لري. نو همغه چې کله هغه شکل غوره کړي نو هغه وخت کې بیا دا حاصل جمعواري کیږي. نو په اول قدم کې چې بېدانه انار دي چې هغه په تګاب کې 4.5 کاله تاریخچه لري، هغه چې شیرچایي رنګ غوره کړي او دا رنګ پوټقې سپینوالي ته مایله شي یا د شینوالي نه سپینوالی غوره کړي او شیرچایي شکل غوره کړي، نو بیا هغه وخت کې موږ دا څنګه کوو جمعواري کوو. یعنی دا د میزان د اول نه دا شروع کیږي، د میزان 15مه پورې بېدانه انار موږ جمعواري کوو. او کوم چې دا ترش شینکي انار دي دا هم د میزان د میاشتې نه شروع کیږي تر عقربه پورې د دې جمعواري شروع کیږي. دا اول وختونو کې چې دی شینوالی لري، دا پوټقی چې کوم یو دی دا شینوالی لري. دغه شینوالی چې په سوروالي باندې بدل شي نو بیا هغه وخت کې موږ پوهیږو چې دغه انار څنګه دی، لکه دا انار چې دی نو دا اوس په خوالي ته رسېدلی دی. او هغې نه بعد یو قسم ترش انار دي چې هغې ته موږ کچه ترش وایو، هغه تک سره دي، یعنې دا پوټقی بیخي سور دی، نو هغې ته اسپنجي انار هم ویلی شي. هغه 15 د سنبلې نه شروع کیږي تر اول د میزانه پورې د هغې حاصل جمعواري کیږي. هغې نه بعد چې موږ دانهدار او کبلي انار دي نو هغه هم د اول د میزان نه تر 15 د میزانه پورې د جمعواري کیږي. نو چې دغه هغه کبلي او دانهدار او بېدانه د دې د دانې خوند څه شی دی؟ خوږ دی. او کوم چې دا دي قنداري انار دي او شینکي ترش انار دي او سره کچه ترش ورته موږ وایو، او دا چې دی دا بیا د دې د میوې خوند ترش دی. نو دا انار چې دی موږ 3 چینش کوو، یعنې 3 لیوله باندې. چې اول ګرځو چې کوم یو غټ اناري هغه شکو، ځکه چې هوا خنکه کیږي دا بیا چویږي. بیا چې کوم یوه وړه د هغه هم غټیږي، هغه میوې ته مثال غذایي مواد هم حاصلېږي چې میوه یو څه کمه شي، کوم چې میوه وړی هغه غټیږي دې سره. او بل دا چې هوا خنک د انار داسې یو خاصیت لري چې هوا ګرمه دا خپل دا رنګ همغسې شینوالی غوره کوي. چې کله هوا خنکه کیږي دا رنګ یې څنګه کیږي؟ ښایسته کیږي، سور اوړي، شیرچایي اوړي. بیا چې کله موږ کوو دا په څو مختلفو طریقو سره موږ ذخیره کوو. اوس چونکې مارکیټ د دې انارو دپاره دا دی چې کله موږ انار شکو نو داسې باغونو کې یا په کورونو کې ورته کندې کاږو، نو دا انار په هغه کندو کې موږ ذخیره کوو او په سر باندې دا لوښي اچوو، منجان ورته وایي، دا اچوو چې دا تازه راشي. او بل دا چې دغه انار اوس داخلي مارکیټ کې دغه سوروالی په پلاستیک کې، دا پلاستیکونه نه دي د بورې، په دې کې یو دانه یا 3 دانې یا 4 دانې موږ اچوو، نو دا چې دی 3 میاشتې الا 4 میاشتې دا ساتل کیږي، دغه سوروالی بیا په سپینوالي بدلیږي. او کوم چې بېدانه انار دي دا نور انار دي دا بیا موږ داسې صوفي ورته جوړې کړي یا کوټو کې، دا بیا آزاد اچوو، د هغې پوستکی نازک دی. بله باغداران عزیز و علاقمندان برنامه مزرعه، واقعا که میوه انار سرشار از ویتامین ها و انرژی است و از جانب دیگر که واقعا انار کشور ما در سطح بازارهای جهانی از شهرت خاص برخوردار می باشد. خوب دوستداران برنامه، در این بخش از برنامه گزارش از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا داریم تا با هم ببینیم که باغداران ما در ولسوالی تگاب چگونه این میوه را پرورش و جمع‌آوری میکنند و همچنان نحوه ایجاد باغ انار به چه شکل می باشد. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید تا از داشته‌های مزرعه این هفته مستفید شوید. خب مدیر صاحب میشه لطف کنیم بر ما بگین که می احداث باغ انار چی رقم احداث میشه تا دیاقین ما د این باره معلومات بگیرن؟ ښه پوښتنه مو کړله. معمولا په تګاب کې چې دی انار تر ډېر اوږد تاریخچه لري
یعنی اوږده تاریخچه لري په انار کې. اکثره دلته انار چې دي په محلي لحاظ باندې روزل شوي دي، خو په دې تیرو څو کلونو کې اوس د زراعت په بخش کې ورته کار شوی دی چې په یو جریب ځمکه کې 220 بوټي انار موږ ځای په ځای کوو. معمولا کومې خاورې چې د پی ایچ د 5 نه ټیټي او تر 5 پورې دلته انار ښه وده او نمو کوي. او د تګاب ځمکه چې دا په عمومي صورت ټوله اراضي سره د انارو د ورایټانو یا نوو علل خصوص بېدانه انار ډېر ښه توافق لري. معمولا انار ډېر کم شاخبري ته ضرورت لري، هغه هم په داسې وخت کې چې کله موږ تاسو وینئ چې جریان د جمعواري دی، نو د جمعواري نه وروسته باید متصله انار شاخبري شي. دا په دې معنا چې انار همیشه چې کله نوې نوده راوړي دې سره متصله انار ورسره وي، نو دهقان نشي کولی تشخیصولی چې دا زه کوم منډه قطع کړم. ډیر زیات مستقیم د لمر وړانګې چې په دې لګیږي د انارو کیفیت خرابیږي. معمولا باید 3 هغه ولري، تنې ولري، او تر څو چې په انارو باندې د لمر وړانګې مستقیما ونه لګیږي. معمولا د انارو ابیاري د ځمکې پورې په فرق لري، خو په مجموع کې هغه په اصطلاح موږ د 7 ورځو نه نیولې تر 12 ورځو پورې باید ابیاري شي. کود معمولا موږ د 15 د هود یعنی د کال په وروستۍ هغه کې فصل کې چې 15 د هودي دا علاوه کوو. او پاتې یوریا چې تاسو ورته اشاره وکړه دلته موږ د حقینو سپین کود ورته وایي، دا معمولا د حمل په 20 یا تر 100 پورې چې کله بیا باغ دوباره اوبه ابیاري کیږي نو مخکې د دې نه چې ابیاري شي کود ورته ورکوو. دغه انار داسې تقریبا د چهارمغز په اندازه شي نو په دغه وخت کې د سپین کود هم ورته علاوه کیږي، ورکول کیږي. یعنی د کال په جریان کې 3 ځلې کود ورکول کیږي. خوب باغداران عزیز، در این قسمتی از برنامه توجه شما را جلب میکنیم به شیوه بسته‌بندی جدید انار که توسط باغداران ولسوالی تگاب به منظور نگهداری بهترین میوه در ایام زمستان ابداع شده است. این یک طریقه نو است که فعلا مردم بسیار از این استفاده میکنه. یعنی را دمی پلاستیکی نیم کیلویی میندازه که داخل از این هوای بیرون داخل از این نمیره. این تا وقتی که تاب داره این انار تازه نگهداری میشه در داخل پلاستیک. باز انارایی که نسبتا کلان است این دمی پلاستیک انداخته میشه. وای که خورده سود کیلویی انداخته میشه، پلاستیک های کیلویی که او از 2 انار انداخته میشه که اگر انار 30 دو انداخته شوه امکان داره که او گنده شوه. از امو خاطر یک یا 2 دانه میندازیم در داخل پلاستیک. وقتی که در پلاستیک انداختیم اگر جای در جای به فروش میرساندیم خب بهتر است. اگر به خاطر که نگاه میکنیم به خاطر نگهداریش این را باز میگیریم در این تکسبتا 2 قطار میزنیم. 2 قطار، در قطار اول نسبتا انارای میزنیم که خرد است، شکل هم نداشته باشه که همین جایگزین شود به این شکل. 3 قطار 5 قطار میزنیم 3 دانه ای. اینی که خرد است 2 دانه در یک پلاستیک انداخته میشه به این سیستم. انارای کلانش که است به خاطر شکل که شکل داشته باشد که بازار امروزی نسبتا بهتر به شکل است، به این سیستم به شکل میمانیم. در وسطش کلان 2 طرفش خرد که در دیگه سبد نخوره به خاطر که زیاد میشینیم این سبد ها را. اینی سیستمش است که به این سیستم ای را جور میکنیم. بعدش سرش سرپوشش
کش میکنیم. کار ازی تمام شد. بالای ازی این تو یک ثبت دیگر میمانیم، همه تو کود کده میریم. این دیگه به انار ضربه نمیرسه، به خاطر که اینی کوری ازی داخل میره، این محافظت از انار میکنه. وقت نگاه میکنیم تا که بازار گرم بیایه یا تجارت که میخره از این منطقه تا سیزن خاصش ایره نگاه میکنه و بعدش به فروش میرساند. این انار که اسی خودش تاب یخ داره، یخ زدگی را داره، به خاطر که پلاستیک هم است این را یخ نمیزنه. اما از هوای گرم که است این را از هوای گرم نگاه میکنیم، در اتاق میبریم که او دو طرف هواکش داشته باشه، نه مثل از خود سبد از طرف هوا میدرایه از طرف مبرایه، از طرف میدرایه از طرف مبرایه، به خاطر که هوای تازه بین ازیا میچرخه دیگه انارا گنده نمیشه. 3-3.5 ماه را نگاه میکنیم دیگه ای کامیاب است این طریقه. داغین و باغداران عزیز امراض در میوه‌جات نیز به گونه‌های مختلف می باشد که در اثر کم توجهی داغین و باغداران در محصول به وجود می آید. و حالا صحبت‌های کارشناس باغداری را میشنویم در مورد امراض انار، توضیحات لازم را می دهد. خب میشه برای ما بگوین که طوری که در دست شما هست بعضی امراضایی است که در پوست انار و در خود انار وجود داره که ما شما حال متخصص خود گفت که کدام موقع سالی مرض مورد حمله قرار میده و چطور جلوگیری خواهد کرد؟ دا چیزا دیتا ویل کیږي د سګمې چنجه یا کرمي ګلوګا چې دا امراض دی او دا مرضونه چې دا ویل کیږي ټاپه مرض تلته موږ وایو دا چې دا څه امراض دی هم ټاپه مرض دی چې دا زیاتره هغه چې دی د یقین چې دا متضرر د دې نه ډیر زیات ضرر نه نو موږ خپل کوشش کړی دی چې ترڅو چې د باغدارانو ته په ښه سالم وخت کې په خپل وخت سره دواګانو راهنمایي ورته وکړو او ترڅو دې امراض څخه خلاص شي. جمع باید موږ دې باندې خپل ادویه استعمال کړو چې لایم سلفر ورته ویل کېږي، روغن زمستاني دی. نو په دغه اول وختو کې چې 80% پاڼه توی شي او 60% پاڼه په ونه کې پاتې، په دغه وخت کې موږ یوریا سپری ورته چې د سپین کود نه جوړیږي 1 کیلو په 100 لیتر اوبو کې اچول کېږي. دغه امراض چې دي د زیاتره په ژمي کې په دغه خاطو کې هغه کوي وخت تېروي. دا کېږي بیرته چې ورته موقع مسایده شي بیرته ونې ته جګېږي په خپل وخت سره مرور سره اما ونه او بوټي دې شي باندې حمله کوي. نو موږ کوشش کوو چې په ژمي کې د امراض او پاچې دا کنټرول کړو او باید کوشش وکړو که چېرته امراض پکې دواپاشي وکړو، که امراض پکې نه باید دواپاشي موږ ونه کړو، ځکه دا چې داسې هغه دي حشرات پکې شته دي چې هم مضره دي هم موږ مفیده لرو. دغه مفیده چې دغه مضره خوري که امراض زیات دي بیا دغه کیمیاوي دوا موږ استعمالولی شو که نه بیا توصیه ورته موږ نه کوو، کوشش کوو چې خپل هغه ورته وکړو. بیننده های عزیز، سعی و تلاش بیشتر در عرصه کار انسان را به قله های موفقیت می رساند. در بخش پایانی برنامه صحبت های یک تن از باغداران موفق ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا را با هم یک جا میشنویم. زمونږ باغونه د انارو دي چې د تګاب د منطقې ټول مشکلات د انارو په واسطه باندې رفع او زمونږ عمومي او ښه حاصلات چې دي انار دي. منګه د وزارت زراعت او د مدیریت د زراعت د تګاب نه ډیر تشکر کوو، ځکه همیشه موږ سره کومک کړی، زموږ پښتنه کړې ده، موږ ته زینې راکړي دي، موږ ته ثبتونه راکړي دي او زموږ همیشه پښتنه کوي. زموږ په 1.5 متر کې یوه ونه ږدو، په 1.5 متر کې نو هغه موږ اندازه کړي نه دي چې څو ونې پکې راځي، خو 1.5 متر یو خواته 1.5 متر بل خواته موږ دغه ونې ږدو. که ځمکه یې وچه وي، باران کال نه وي، بارانونه نه وي، موږ یې اوبه کوو او که چېرته بارانونه وي، واوري، بیا یې نه اوبه کوو. ما د زمستان یا په ژمي کې موږ څنګه کوو دغه باغونه صافوو یې، شاخه بورې یې کوو، صافوو یې. بیا کله یو رقم ماشینونه دي که نه دې کې دوا ورکوو، دا سپینه دوا موږ ته انجینر صاحبانو د زراعت وښودل، دا سپینه دوا اوبه کوو یې، بیا ماشینونه ورته اخیستي دي، هغې په واسطه باندې اوپاشي کوو.
او پاشو کوي هغه دوم رقم دوا چې ده هغه رسیدګي نشو کولی ځکه چې هغه جانبي عوارض لري جانبي عوارض لري ځکه تر لږ په کار نه کارګر کوي نه موږ کولی شو کنه هغه یو څه ګټه کوي. خوب علاقمندان و دعاکین عزیز ما را با نظریات و پیشنهادات سالمتان در عرصه تولید بهتر برنامه یاری رسانید. تا برنامه دیگر که من حبیب رحمان رحیمی در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپارم.